خدای په نوم درنو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ پروګرام د ولس ستونزې. درنو کتونکو نن د سره پروګرام د ولس ستونزو کې د یو سړک چې دی دا د سره شریکول غواړم چې د دې ځای د مقامي خلکو په وینا باندې د 15 میاشتو راهیسې دا سړک چې دی دا دلته مات شوی او انتهایي ګاډو چې کوم ګاډي ځي راځي هغې ته هم پدې کې ډېرې زیاتې ستونزې دي او بله دا چې مختلف وړې غټې حادثې هم د دې مات ګوډ روډ له وجې شوي. دغه خلک چې دی ډېر زیات د دغې روډ نه پریشانه دي. دا کوم ځایي دوکانداران چې دي دلته زموږ سره ولاړ دي د دې سره به خبره کوو چې آیا د دې چې دا کوم روډ مات دی د دې نه دې ته څومره تکلیف دی او آیا داسې څه حادثې چې دي هغه کمې مخې ته راغلي دي په دې حوالې سره موږ سره خبره وکړي. دا یو مشر را سره ولاړ دی دې سره خبرې کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبر راته وایي چې د دې مات روډ حوالې سره دا څومره ورځونه وړاندې او آیا انتظامیه دې اړخ ته پاملرنه کوي که څنګه؟ دا شپږ میاشتې وشوې چې دا دوکانداران راځي او چاندې باندې کې دا ګټې پکې اچي شګې پکې اچي کله پکې سیمټ اچوي. د دې نه مخکې یو د سویلر والا راغلی او عاجز ګورې د کمې علاقې و دا په دې کې ننوتې او غار سره یې مات شي دا پکې غټ نقصان وشو. دلته د اکسیډنټ هم خطر ده دغه طرف هم روډ راغلی راوتی دی د عوامو ته پکې هم غټ تکلیف دی غوښتو راغوښتو او دا ټوله یوه دوړه ده او دغه دی لکه عوامو ته پکې ډېر غټ تکلیف دی دوکاندارانو ته. نو څه به راته وایي دا روډ خو ډېر زیات مصروف دی د مټې مین روډ دی او بله دا چې څومره ښکیني خلک یا د ښکته غاړې خلک چې دلته چکر له راځي سیل له راځي د سوات لیدو له راځي نو په دې خو ډېر زیات رش دی. نو آیا انتظامیه دې اړخ ته پاملرنه ولې نه کوي که تاسو سره رابطه نه ده کلي که څنګه؟ بس یو پیر راغلی و چې سیمټ یې پې لږ اړولي وو هغه چې په سبا له ګاډي راغلو بیا ورننیستو او د ټولو خلکو ته پکې تکلیف دی. سیل والا راځي په دې طرف باندې ځي راځي هغو ته تکلیف دی د عوامو ته پې تکلیف دی د خلکو ته پکې تکلیف دی ځکه د اکسیډنټ خطرې پکې هم شته ځکه چې ډېر خراب دی دا روډ. یو بل ځوان را سره هم د دې ځای ولاړ دی مقامي د ده نه هم تپوس کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم هم دی جي؟ انیس مو نوم دی جي. انیس څه به وایې د دې روډ نه څه پریشاني شته ده که څنګه؟ بلکل شته جي تاسو چې څنګه ووایې جي چې دا ښکته نه خلک راځي که نه جي نو دلته خو به دا ټوریزم داسې پروموټ کېږي جي چې روډونه برابر شي او دا خلک دا روډونه دلته ټوریزم سپاټونه جوړ شي. نو ټوریزم سپاټونه خو ماشاءالله ډېر دي دلته تاسو یې نه که نه ګبین جبار څه دي خو دلته روډونه خراب دي جي چې روډونه خراب وي نو هغو به راشي څنګه جي او د ټول نه مین مسله جي اکسیډنټ دی که نه اکسیډنټونه پکې دونه سیوا کېږي دا وګورئ جي ګاډي تاسو یې نه که نه څونه ګاډي د هغه ځای پورې لاینونه جوړېږي نو دا خو درخواست دی ایډمنسټریشن د جي چې دا شی جوړ کړي. نو تاسو په کار دی چې انتظامیې سره هم سره رابطه کړې وه د دې ځای دوکانداران یې دلته یی نو آیا تاسو هم څه حق جوړېږي چې سره رابطه هم کړې که څنګه؟ نو جی هغه مونږ خو ډېر د ایډمنسټریشن سره رابطه وکړه خو څه فایده ترې نه جوړېږي. د دې ځای خپل مقامي خلکو ډېر کوششونه وکړو جي ډېر کوششونه دا وکړو په خپله هم دا روډ برابر کړو خو بیا هغو راشي یو پیر راغلي جوړ کړی دي خو بیا یې په خپله خراب کړلی جي. نو دا اوس که ستاسو د میډیا د طرفه هغو ته یو دا پیغام ورسي چې هغو دا یو ښکلی غوندې کار وکړي ځکه چې ورزاله خو هم زموږ خپل دی خو څه فایده ترې موږ ونه لیده جي بیخي ترې فایده موږ ونه لیده جي. نو وزیر اعلی خو ماشاءالله ډېر کارونه دلته کړي او بیا سړکونه خو په خصوصي توګه نه پوهېږم چې دا سړک هغې ته په نظر نه دی راغلی که څه وجه ده؟ دا اوس جي دغسې هغو ته په نظر ښه راغلی جي ښه به په نظر هغو ته راغلی خو جي کول هم پکار دي که نه. ډېره مهرباني. د یو بل مشر را سره ولاړ دی دا مشر هم یو دوه خبرې کول غواړي. مشر السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه له خیر؟ نوم هم څه دی؟ عبدالعزیز. تاسو هم د دې ځای د مټې؟ د دې ځای جي. نو څه به راته وایي دا سړک د څومره وخت نه خراب دی او آیا دا ولې نه جوړېږي څه وجه ده؟ نو دې کې خو دا کوم مین پیپ چې راغلی د کوی نه ټویبل نه نو هغه مات شوی و د هغې د وجې دا شی خراب شوی دی خو لکه ټیمې والا ټول افسران پې ځي راځي او د دې څخه ورنه کوي بلو د باجوړیان میلمانه و زنانه ورسره وي دې جمپ له چې راغی نو دغه یې مات کړو دا سو ایکسل یې مات کړو نو غریب به نشوه دغه ځای ووته دا د کتې نه راغلی و؟ نو باجوړ میلمانه و ما تاسو د کوم ځای وایي موږ د باجوړ یو نو هغه ته ایکسل مات کړ غریبان دا شي لږ ځای دی او دومره غټه مصیبت ترې جوړ دی چې څه وایم نو دې افسران پې ځي راځي ټیمې والا ځي راځي نو په نظر ورته نه راځي که څه وجه ده؟ څه ووایم نو زموږ د لټون نیوز چې دی لټون نیوز حوالې سره په یعنې د دې میډیا په ترو هغې نه څه درخواست کې ټي ایم ای والو نه؟ نو ټیمې والا خو کار کوي هغه صخره کې لګیا بلو په صخره کې لیده کار یې کوو خو دلته کې چې کوم دی دلچسپي نه ورکوي دلته کې موږ سره کچره جمع شوو هغې ورته درې څلور پېرې زه لاړم ما لکه دا چوته کوي بیا پسې لاړم بدماشي مې وکړه سره په دې سپینه ګیره نه راله هغه شی چوت کړو یعنې په زور دې پې کار وکړو؟ او کارونه کوي خو لکه دلته نه کوي نه نو په دې ورته هم لږ کار شي چې وایي که نو اوس تله پسې غواړي او
او وزیر اعلی صاحب خو طرفه خو لکه دومره هغه ټیټ خبره ورته کوي چې څه وایم لیکن عمله لاندې چې دا هغو د هغو نه شی وران دی شی نظر په نظر ثاني په نه بالکل دی بل مرګري و چې دی خلکو په خپلو پیسو باندې دغه څه کار پکې وکړو خو ونه شو که څنګه جو دا خو د ټوبیل والا چې دي که نه هغو پکې نه بورې سیمنټ دغه کړي وو کار یې پکې کړی خو چې لو ټرک راغی جو هغه هر څه یې ولړل خبره ختمه شوه یعنی ونه شو کار ونه شو کار کوي ډېره مهرباني جی درنو کتونکو څنګه چې موږ تاسو ته وړاندې وویل چې دا توتکې دی او بیا د مټې ډېر اهم شاهراه اهم روډ دی چې ټوټل ټریفک چې دی هغه په دې طرف باندې دی او ټوریزم سپاټ دی سوات چونکې ډېر خلک راځي د دغه مشر په خبره چې 13 ورځ د یو گاډي اکسل هم مات شو چې هغه خلکو دلته په دې ځای کې شپه وکړه یقینا چې دا یو ډېر لویه ستونزه ده باید متعلقه ادارې دې اړخ ته پاملرنه وکړي هم د دې سره خپل کوربه حبیب الله همدرد او پروګرام منیجر رحیم صوبزي ته ورکړه اجازت لوی الله په امان